تقریبا من 9 ساله بودم که آمدش روسا. در 22 سالگی چشم خود از دست دادم. کومې بدې پایلې روسانو په افغانستان کې پرېښودې؟ دغه بدفعلې وي چې خلک بېسواده پاتې شو. روسا از مردم افغانستان چی میخواستند که مردم افغانستان مجبور بشود که در مقابل ازیا خیزش بکنه؟ حاضرات باز رشد کرده. کشورهای بیرون از افغانستان که به این سن و سال یک نفر باشه او فقط تقاوت خود اخذ میکنه، قرار در خانه خود میشینه، تابستان سرد و زمستان گرم. خیلیش مل به خاطر همی ورود در خاک ما تجاوز کرده، چی در خاک چی در ناموس. از تولد ما او گفا پیش است. مگم مردم که قسم میکنه مثل خودت واری میگه سری همی حال حاضر بسیار خوش است. سلامونه ګلونه او احترامات د سرکرو ټایم یوټیوب چینل خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو. اله ورځو مې دا ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمند واوسئ. او خوږو لیدونکو ډیره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده. د افغانستان باور وکړئ چې شهیدان به په قبرستانونو کې خوشحاله وي، هوایي مرغۍ به په هوا کې خوشحاله وي، او افغان میشتي افغانان به په خپلو کورونو او په خپلو چارو اطراف کې خوشحاله وي. ټولو د افغانستان اقوام او قبایلو ته څه په داخل څه په خارج، غم ځپلي او جنګ ځپلي، باغیوره، جهاد پروره او اسلام پروره، ټول ملت د خپل چینل له طریقه د 15مې کلیزې چې سور لښکر ته مو په دستجمي شکل باندې یو غاښ ماتونکی شکست ورکړی دی. تکرارا باید ووایم چې ټول ملت د خپل چینل له طریقه مبارکي وایم. لکه څنګه چې مو 9 کاله مبارزه د جهاد وکړه او بالاخره مو نه چې یوازې خپل هیواد ته ازادي او استقلالیت دغه سور لښکر د دویم امپراتورۍ چې په افغانستان کې ماتې وخوړه، بلکې خپلو ګاونډیانو ته مو هم استقلال او ازادي ورکړله چې د هغې د جملې نه منځنۍ اسیا 4 هیوادونه فقط د افغانستان سره سرحدي ګډه پوله لري. په لحاظه بیا هم په دې ټکي تکرار کوم چې په شکل د اشکالو باید متحد واوسو، لاس په لاس واوسو، مټ او بازو د موجوده حکومت وګرځو، امارات اسلامي سره په څنګ کې ودرېږو تر څو وکولی شو لکه څنګه چې مسور لښکر ته ماتې ورکړې وه په شکل د اشکالو همدغسې دایمه او قایمه صلح او امنیت او قراري او اسلام په افغانستان کې حافظ او نافظ وګرځو، چې تر څو نور خارجي استعمارچیانو ته زمینه او موقع د دې مساعده نشي چې بیا یو ځل افغانستان ته په بد نظر وګوري. خوږو لیدونکو ورځو د ځینو هیوادوالو نظرونه راخلو د جهاد په هکله باندې چې هغوی څونه قربانۍ ورکړي دي او اوس په موجوده حالاتو کې کمې ستونزې او کړاوونه افغانانو ته پاتې دي د هغه بدبخته یرغل په وجه باندې. نو د خپلو هیوادوالو له خولې څخه یې اورو. ایله ورځو مې دا ده چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړي او احساس ته ستومانۍ ونه کوي. بیننده‌های نازنین و گرامی بازم خوش آمدید. طبقی که شما مشاهده میکنین امی کاکای ریش سفید که همراه ما استاد است. وقتی که چی میگه روسا سر افغانستان حمله کرد چند ساله بود و چی خاطرات بد داره و در جهاد این چند ساله بود که اشتراک کرد. اینمی گپ و سخن امرای کاکا مصاحبه میکنیم. سلام کاکا جان. و علیکم السلام. جور است؟ بخیر؟ بخیر باشی کاکا جان عزیز. اگر خودم معرفی کنین با بیننده ما. من که از برادرای هستم که از سالنگ هستم، فکر سوالی سالنگ، ولایت پروان ولسوالی سالنگ. وقتی که روسا به افغانستان آمد شما چند ساله بودین؟ تقریبا من 9 ساله بودم که آمدش روسا. مکتب میخوانید؟ وقت مکتب که ما میخواندیم وقتی که اونا آمدن دیگه مکتبا رو هم نماندن که ما بخوانیم، بمبارد میکردن. چی دلیلی بود که بدون چین و چنان روسا سر مکاتب سر مردم هم بمبار میکردن دیگه، خودشان بودن شکل مخالف ما بودن، نمی آمدن بمبارد میکردن، نمیمان که مردم درس بخوانن، مردم دیگه تحصیل کنه به یک جایی برسن. چی دلیل بود که مردم افغانستان خیزش کرد؟ به خاطر که اون بود تجاوز کرد، سر
افغانستان تجاوز کرد مردم خیزش کرد. مخصوصا شما خودتان این خود 9 سال دوره جهاد گرفت، خودتان اشتراک کردین در جهاد؟ بله ما تقریبا در 22 سالگی چشم خود از دست دادیم. چشم راست ما. مرمی خود یا اصابت کدام من؟ ماین. اصابت من بود. اصابت ماین بله. چه خاطره چه بد خاطره داری از؟ ما خیلی خاطره بده داریم. به خاطر ابو روزی که روسا میبرن ما 1200 نفر در سالنگ شهید دادیم. به کل دنیا معلومه، به جهان معلومه که ما 1200 نفر طفل زن و بچه و خودتان در امون روز شامل بودین؟ خود ما در امون روز بله شامل بودیم که از تقریبا از 30 نفر مجاهدین که بود 4 نفر زنده برآمد، دیگه تانگ آورد در سر اتاق نزدیک ولسوالی سالنگ. در 30 نفر فقط 4 نفر زنده پس برآمد که حتی و... تفنگ دست داشته روسا را هم برد، بچه ها گرفتن بردن. امون روزی که برآمدن 1200 نفر ما شهید دادیم. 1200 نفر 1200 نفر با کل دنیا معلوم است، آمارش گرفتیم. درست. چی بدبختی ای در افغانستان ماند و روسا رفت؟ یعنی اون بدبختی است که آمدن که طالب ما هم تو ماندیم، فقط از کار و بار در فقر زیر فقر قرار داریم. دیگه ما خاطره بده داریم از این، خاطره خوش نداریم. الان و مردم افغانستان چی توصیه داری در مورد ساخت و سازی کشور، در مورد تحصیل تعلیم؟ بازم خدا قوتش آمده کوشش کنن، کمک کنن که درس تحصیلشون بخونن. خدا بزرگ همیشه کل کارو جور میشه ان شاء الله. تشکر. بخیر باشه. ممنون، زنده باشه. نه یوازې چې د هغه وخت پاتې شوي د هغه وخت ځوانان اوس سپین ږیري دي، دغه موجوده چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي، د افغانان دي، افغانستان میشتي دي، دوی هم د دې تاریخ نه آګاه او ګواه دي. نو د دغې د جملې نه زموږ په خپرونه کې یو ځوان سره هم د زړه خواله او لنډه مرکه کوو. سلام ورور سره مشه. وعلیکم سلام. څنګه ورور ښه؟ شکر د الله فضل. قدرمن شي، خدای دې ژوندی لره. ګرانه وروره، دا چې روسانو په افغانستان یرغل کړی او خوشبختانه باید ووایم چې افغانانو په مقابل کې 9 کاله مبارزه وکړه، جهاد یې وکړ او بالاخره هغوی د افغانستان نه وشړل. کومې بدې پایلې روسانو په افغانستان کې پرېښودې؟ دغه بې دفعې وي چې خلک بې سواده پاتې شو، دا اوس هم مینونه شته دی، خلک لکه بیکاري شوله، بې سواده شولو، خلک یې ډېر خراب کړله، مجبور شو. مهاجرتونه د دوی په وجه باندې خلکو ته راپیدا شو؟ او خلک د دې له وجه جنګ شو، حساب کتاب ډېر شو. داسې ستاسې په خپلو خپلوانو کې په آزادو کورنیو کې څوک د لاسه ورکړی د جهاد کې؟ هو ورکړی هم دی. ستاسې د قاربو نه و؟ ماما هم دی. ماما دی و. خلک ولې مجبوره شو چې د دوی په مقابل کې جهاد وکړي؟ هو ځکه اسلام خلکو غوښتو، خلکو نه غوښتو چې کوپر دلته وي. اسلام راشي، اسلام کې خلک کوپر وباسي. یرغل یې کړی؟ یرغل یې کړ. مننه. خیر. خوشحاله اوسئ. بیننده‌های نازنین و گرامی، مردم شجاع افغانستان و بالخصوص مردم مجاهد فرور، جهاد فرور افغانستان، باز هم خوش آمدید. در تو یک روز تاریخی که امپراتوری دوم اتحاد جماهیر شوروی که سر افغانستان حمله کرده بود، مردم شجاع افغانستان با اونا چی رقم جواب دندان شکن داد و از افغانستان به چی طریقه اینا را خارج ساخت و چی دلیل بود که اینا افغانا بسیج شد در مقابل اتحاد شوروی. سلام اجی صاحب. و علیکم السلام. خوش آمدید اجی آقا. سلامت باشید. قربانتان، ممنون. اجی آقا، شما خو ماشاءالله ریش سفید هستین. بله. وقتی که مردم افغانستان در مقابل اتحاد شوروی خیزش کرد، دلیلش چی بود؟ دلیلی بود که اول مردم به خاطر وطن، به خاطر دین، به خاطر چی از می خاطر شورش کردن. روسا از مردم افغانستان چی میخواستند که مردم افغانستان مجبور بشود که در مقابل ازیا خیزش بکنن؟ اینا می آمدن مدنا و چرایی که داشتیم یا بررسی میکردن و به خود میگرفتن به اصطلاح. از اون خاطر مردم قد علم کرد برابرش استاد شد. کشتن و کشتار خود او وقت شروع نشده بود؟ نه که شروع شد امی مجاهد که اول از کجا اقدام کرد؟ از هرات. خیر ببینیم. از هرات باز رشد کرد و اساس و پنشیر زوره کل افغانستان، سراسر افغانستان مجاهد چی شد.
سرکار شد. از برکت همین خیزش مردم افغانستان کدام کشور دیگه استقلالیت حاصل کرد از جماهیر شوروی؟ یعنی ازبکستان و تاجکستان و ارمنستان اینمی از خیرات سر از می شوروی از هم پاشید، تکه شد، اینمی باعث ازمی شد. کدام عوامل بد که هنوز ما و شما مشاهده میکنیم چی مان؟ والا عوامل بد دیگه اینمی بیروزگاری و روزگار مردم خراب شد و اما به اصطلاح از سواد بیسوادی موند. از دست همی روس. بله ها. مردم افغانستان وقتی که طرف مهاجرت روی آورد او هم از این مشکل هم عمدترین مشکلی همی بود که باعث مردم اقناق به عسکری کشیدن و چرا بس مردم مجبور شد که چی شود مهاجرت کنه. شما که در وقت زمان شاید جوان می بودین بله خودتان هم اشتراک کردین در جهاد؟ نه ما عسکر بودم. شما عسکر بودین؟ بله عسکر بودم. استدلال به این میکنین که او مردم ظلم و تجاوز کرده بود؟ تو استقلال میکنیم که مردم تجاوز کرده بود. وقتی ما را یک جای به جبه برد ما هوایی فایر کردیم، ما محکمه شدیم، در فرقیه شدیم محکمه شدیم که نه چرا هوایی که فایر کردیم. باز ما اونجا وقتی که شما عسکر بودین امرای مجاهدین یگان کمک میکردین؟ بله ما میگم امرای از ما هوایی فایر کردیم که ما را آوردن اونجا محکمه کشاندن. باز در محکمه با جواب خدا گفتیم. مجاهدین امرای شما بعد در مقابل می محکمه کدام اقدامات کدام کمک کرد؟ هیچ کمکی نکرد. خود ما میخواستیم که با وطن خود او زیاد سای منصب و عسکر پیش مجاهد بود در حالی که اون ظاهری امرای روسا بودن. ظاهری امرای روسا بودن، باطنیشون امرای مجاهد کمک. تشکر جیغا، ممنونه. زنده باش. با ما بکن. بیننده نازنین و گرامی بازم خوش آمدید. امرای ما که اینجا یک ریش سفید کاکا ششتگی هستن در کشورهای بیرون از افغانستان که به این سن و سال یک نفر باشه او فقط تقاوت خود اخذ میکنه، قرار در خانه خود میشینه، تابستان سرد و زمستان گرم. مگم متاسفانه باید بگویم که دغه ډېرې بدې پایلې وي د روسانو له خوا نه چې په افغانستان باندې کوم یرغل شوی و پایله او نتیجه یې دغه ده. په لحاظه اوس هم سری وخت دی لاس په لاس او لاس تر غاړه په غاړه مټ او بازو شي سره د خپل هیواد دپاره د ترقۍ د آبادۍ د یووالي او د اتحاد لاس سره یو کوي او بالاخره خپل هیواد باید مخ په ترقۍ بوځو. کاکا سره لنډه مصاحبه کوم د شپږویشتم د دلوي په خاطر باندې. سلام کاکا. سلام علیکم. خوش باشی. شما خوش آمدی برادر. خوش باشی کاکا جان. اسمتان؟ اسم ظاهر از ولایت کابل. برادرم بخیر باشی کاکا جان عزیزم. تمرکز ما سر 26 دلو است. جماهیر شوروی که سر افغانستان تجاوز کرد و چی برش میگه در پشتو برش یرغل میگه اینا که هم سر افغانستان مردم افغانستان با کدام دلیل خیزش ملی کرد؟ خیزش ملی به خاطر همین ورود در خاک ما تجاوز کرده، چی در خاک چی در ناموس، به خاطر همین تجاوز کرد دیگه. امروز به تا که انشالله که وقتی که امارات رسی از شکر فضل خدا خوب شد دیگه، به اصطلاح وقت اتفاقی و درزندازی و ملیت پرستی و چیزا بود، قوم پرستی، تعصب زبانی و لسانی، فضل خدا فعلا شکر که این چیزا گم شده. برادر جان خوش هستین دیگه؟ الحمدلله خوش. مگر ما خویی وضعیت سخت ندیدیم از تولد ما او گفا پیش است. مگم مردم که قصه میکنه مثل خودت واری میگه سری همی حال حاضر بسیار خوش هستیم. خدا شاید خوش هستیم. چرا که اینال چور نیست، چپاول نیست، دزدی نیست، غارت نیست، پیسه بنداز دست میره بلنگوی میبره دیگه. برادر جان گل اگه میلیون پیسه دسترک می کسی جرأت نمیکنه ور داره زندگی دیگه همین راحت در اولی تو واز من قرار راحت. خدا شاید ما بعد وقت در اولی واز میباش قوام میباش. از دست روسا کدام عوامل بعد ما شما تجربه کردیم؟ چقدر ما شهید دادیم، چقدر برادر ملک ما خراب شد،
کشاورزی های ما خراب شد، خانه های ما خراب شد، 40 میله ها میزد و انواع نیپال منداخت که 20 در 20 تقریبا 20 متر چقدر میکشید. پیش از خیزش بله. روسیه چی میخواست که مردم مکلف به این شد که بالاخره خیزش بکنه؟ مردم مجبور شد که برادر جان روسیه میخواست که همین خاک اشغال کنه دیگه. مردم مجبور شد که مثلا در مقابل از یا با دمپار یا با چره‌ای که از آخرش هم به اصطلاح کشورهایی که همسایه بودند یا مثلا دشمن بودند یا برادرون از ما سوء استفاده کردند به کلانهای ما. از کدام ولایت جهاد شروع شد و چند سال طول کشید؟ دیگه تقریبا یک 20 سال طول کشید دیگه، مثلا جنگشون تدمیه خلق و پرچم و عروس این چیزا. دیگه از طرف شمالی همین طرف که اولترین فیری که مثلا سر روسا شد از ولسوالی کلکان میگن، یک منطقه خلیج شد. ولسوالی کلکان مربوط کابل میشه. بله. خب در کابل که وقتی که مردم خیزش کرد ولسوالی کلکان بود. بله بله. شما کدام خاطره خاصی بدی داری از این؟ از روسا؟ بله. چرا نداریم؟ اول ما به خود ما برادرین دم خانه ما بدم برادران گلشتگی که به اصطلاح 40 میله گذشت همیشه از خانه رو برد، یکی دویمه دروازه قلاف من دگوریز بود کنده شدم دخته پشتم خورد که بر روی هفتن ما گفتم کنم 40 میله خود من دروازه در پشتم خورد. خدا شاید برادر بخیر باشی کاکا جان. زنده باشی. امید موفقیت. خداوند امارات هم اتفاق نصیبشان کنه. خداوند دیگه اتفاق اتحاد همه افغان‌ها را بکنه. همه ملیته، نه که تنها یکی. ما یک وقت خود بچه بود میکرد نبود که من ازبک هستم، هزار هستم، تاجیک هستم، بچه زبان هستم، خدا شاید میگو آشنای ما آمد. چقدر عجیب است پذیرایی میکردن دیگه میگن تشکر. خواهش میکنم. تشکر. خو ګولیدونکو تل به هڅه او کوشش دا کوو چې لکه څنګه چې د خارجي استعمارچیانو په مقابل کې یو موټی اتحاد شولو، همدغسې اوس د هېواد د آبادۍ لپاره، د حکومت د ملاتړ لپاره، د دولت د جوړولو لپاره، د هېواد د آبادولو لپاره همدغسې سره په اتفاق او اتحاد شو، بالاخره خپل هېواد مخ په ترقۍ او آبادۍ بوځو. اوکې، د سلک روډ ټایم یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې شپږویشتم د دلوي د روسانو د شکست په باره کې خپرونه همدومره وه. هیله ورځو مې دا ده چې خپرونه ستاسې د خوښې او د لیدلو وړ ګرځېدلې. تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. هر چیرې چې یاست تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم. تل خوشحاله، سربلنده او سرلوړي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.